ټاکل شوي په خوست کې 3,60,000 ماشومانو ته د پولیو پر ضد واکسین تطبیق شي. په هغه غونډه کې چې په همدې موخه پرون د غویي پر 9مه د خوست د عامه روغتیا په ریاست کې دایره شوې وه، د عامه روغتیا سرپرست رئیس محمد عارف تڼي وویل سبا به په خوست کې د پولیو ضد د واکسینو د تطبیق 4 ورځنی کمپاین پیل شي چې په پایله کې به 3,60,000 ماشومان چې عمرونه یې له 5 کلونو ټیټ دي د ګوزڼ پر وړاندې واکسین شي او ورسره به د ویټامین A کپسول یا ګولۍ هم ورکړل شي چې د سترګو د لید لپاره ګټورې دي. سبا به انشاءالله په 10 دسمبر باندې دغه کمپاین شروع کیږي چې دا به 2 کترې ټولو ماشومانو ته ورکول کیږي چې جمله به 3,60,000 ماشومان کیږي. نو زما د ټولو خوشمشتونه دا خواهش دی چې هر هغه ماشوم چې په زنګو کې پروت وي باید زموږ کمپاینرانو ته یې مخکې کړي او چې د هغې دپاره 2 کترې واکسین ورکړي، ځکه که هغه دا 2 کترې واکسین استعمال نشي امکان لري چې په آینده کې زموږ ماشومان په داسې مرض باندې اخته شي چې د هغې جوړول ناشوني دي. نو دا 2 کترې د ژوند حفاظت کوي. د ژوند حفاظت خو الله کوي، خو بیا هم یو سبب دی. د هوډ مؤسسه چې د عامه روغتیا له ریاست سره په همکارۍ خلکو ته د یاد واکسین ګټې بیانوي او خلک یې تطبیق ته رابولي، مسؤل یې ډاکټر نوین حسنزی وایي موږ هغو خلکو ته قناعت او ډاډ ورکوو چې د پولیو پر وړاندې د خپلو ماشومانو واکسینول زیانمن بولي. هغه خلک چې مثلا هغوی سره کم دلایل دي چې مثلا ولې واکسین نه کوي، علت یې څه ده، د هغې دلایلو د اورېدو نه وروسته زموږ مربوطه ټیمونه هلته هغوی ته قناعت بخش ځوابونه ورکوي تر څو دوی وکولی شي په راتلونکي کې پولیو واکسین تطبیق کړي په وخت سره. بلخوا مولوي کفایت الله فهیمي له خوستی ولسونو وغوښتل چې د روغتیایي ټیمونو سره بشپړه همکاري وکړي. د خوست یو تن اوسیدونکي ادا ګل منګل له رسنیو سره په خبرو کې وویل چې که چیرې د پولیو واکسین تطبیق نه کړو ماشومان به مو د تل لپاره معیوب او په راتلونکي کې به د ټولنې د اوږو بار وي. خپل ماشومان چې د 15 کلنۍ عمر یې بشپړ کړی وي د پولیو د مهلکې ناروغۍ په مقابل کې باید واکسین کړي، ولې چې واکسینونه هغه ضروري مواد دي، هغه بیولوژیکي مواد دي چې د مرض نه مخکې مخنیوی دی. که خدای نخواسته موږ د 2 کترې واکسین ماشومانو ته ونه کړو په آینده کې په فلج وخته شي، دا یوه داسې ناروغي دی چې د علاج وړ نه ده او بیا به موږ ماشوم سره وي تل د پوره معیوب د ټولنې د اوږو بور وي. دا چې خوست یو سرحدي ولایت دی او خلک یې له پاکستان سره تګ راتګ کوي او ځینې د پولې په دواړو خواو کې ژوند کوي او دا چاره د ګوزڼ د واکسین په سم تطبیق کې ستونزې راولاړوي، خو د دې سره سره بیا هم په دې ولایت کې د پولیو کومه مثبته پیښه نه ده ثبت شوې.